په بلخ ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې اووه سلنه زیاتوالی راغلی دی. د یاد ولایت په کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د ترویج برخې مسؤلین وایي په 1403 کال کې د شاتو تولید صنعت په دغه ولایت کې اووه سلنه وده کړې ده او زیاتوي چې له مالدارانو نه د دوی ملاتړ د دې لامل ګرځېدلی چې دغه ولایت کې خلک د مچیو فارمونو جوړېدو ته مخه وکړي. د مسؤلینو په خبره دا مهال بلخ ولایت کې د مچیو 50 فارمونه فعاله دي چې هر یو یې له 20 نیولي تر 150 د شاتو د تولید صندوقونه لري. صنعت زنبورداری در ولایت بلخ خوشبختانه در این سال که قبلا سپری شد سال 1403 نسبت به سال 1402 7% رشد کرده. محصولات آنها 7% در حال رشد است و در ولایت بلخ به تعداد 57 فارم بزرگ و کوچک وجود دارد که پیش ما ثبت و راجستر است که هر فارمدار ما از 20 الی 150 صندوق زنبور عسل را دارا می باشد. همداراز مسئولین زیاتوي چې د شاتو د زیاتوالي لپاره یې تیر کال د مچیو پالونکو ته د همکارو مؤسساتو په مرسته 600 د شاتو د تولید صندوقونه ویشلي دي او بېلابېلو برخو کې سیمینارونه ورکړي دي تر څو دغه صنعت لا ډیره وده وکړي. دغه راز چارواکي زیاتوي چې بلخ کې په کلنۍ توګه 20 ټنه شات تولیدیږي چې تیر کال ترې 120 کیلو ازبکستان هیواد ته هم صادر شوي دي. سالانه از این 57 فارمی که در ولایت بلخ پیش ما ثبت و راجستر است در حدود 18 الی 21 تن عسل تولید میکنند. تولید سالانه شان هستند. خوشبختانه به اثر سعی و تلاش ریاست محترم زراعت و تشویق سرمایه گذارا موفق به شدیم که در سال 1403 120 کیلو عسل طبیعی ولایت بلخ به کشور ازبکستان صادر کنیم. ورته مهال د شاتو مچۍ یو شمیر پالونکي په یاد صنعت کې له بوختیا خوښ دي او په خبره یې وروستیو کلونو کې د حکومت پاملرنې له امله په زیاته کچه عاید ترلاسه کړي دي. دوی وایي که حکومت له بهر څخه پر راواردونکو شاتو مالیه لوړه کړي کولی شي دغه برخه کې هیواد د ځان بساینې تر کچې ورسوي. مشکلات عمده ماست یگانه مشکلات افغانستان است. خود زنبوردارای ولایت بلخ است. مشکلات دوای استاندارد نداریم. یگانه مشکلات عمده ماست زنبورایی که از نسل‌های دیگه از طریق وارد پاکستان از بعضی ولایت کابل و از طرف ایران است طرف عسل‌های تقلیبی که وارد میشه خود افغانستان. تولید عسل ما تولید بهترین عسل داریم ما و گمرک‌ها باید بند شود. عسل‌های تولید وطن ما بهترین تولید است. در 2 سال اخیر یه مقدار کارهای ما کم بود، عایدات ما هم کم بود، اما نام خدا و فضل خدا امسال خیلی عایدات ما هم خوب است. قسمی که میبینید صندوقام زیاد شده، عسلام چه زنبورام عسلای خوب تولید میکنیم. امسال ما هم کوشش میکنیم که یک عسل با کیفیت به مردم خود عرضه کنیم. د بلخ ولایت کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د بلخ وګړي په کلنۍ ډول تر 15 ټنه زیات شاتو ته اړتیا لري چې له دغه شمېره 20 ټنه په بلخ ولایت کې فارمونه تولیدوي او پاتې نور یې له نورو ولایتونو یا بهر هیوادونو څخه راواردیږي. ضابط خان انځور، افا میډیا، بلخ، مزار شریف.